يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ای بنی اسرائیلو لږ پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسو مې لورولیو لما سره چې تاسو کوم تړونو هغه تاسو سره ورسوي نو زما چې له تاسو سره کوم تړونو هغه به زه تر سره کړم او یوازې لمانه وویریږي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او ما چې کوم کتاب لګلای دی پر هغه ایمان راوړی دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسو سره له پخوانه موجودو د دې عمل تر ټولو د مخه تاسو ورته انکار مکوئ ولګ بیا زما آیاتونه مخڅوي او زما له غضب نه ځان وساتئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. باطل ته د حق جامه مو راغوندئ او له پوهېدو سره د حق پټولو هڅه مکوئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. المنز قائم کړئ زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسو هم له هغو سره ټیټ شئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تاسو خو نور ته د کې لارې غوړه کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هیروئ. په داسې حال کې چې تاسو کتاب لولئ آیا تاسو له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صبر او المنځ د الله مرسته وغواړئ. په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډیر سخت کار دی مګر په تاعت کوونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کیدونکي او د همغه لوري ته ورګرځېدونکي. د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اوري. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیلو زما هغه نعمت یاد کړئ چې هغه مې پر تاسو پیرزو کړیو او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسو ته فضیلت درکړیو. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې وویریږئ چې هلته هیڅوک هیڅ چاته یوه ذره په درد نه خوري نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنله شي نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. یاد کړئ هغه وخت چې مونږ تاسو ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ. هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړی وي. تاسو ځامن حلال ول او تاسو لونی ژوندۍ ساتلې او په دې حالت کې تاسو د رب لوري پر تاسو لوی ازمایښت. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کړئ هغه وخت چې تاسو لپاره مو سمندر تیری کړ نو تاسو مو وژغورلې او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ
ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. دریاد کړی چې کله مونږ موسی د څلوېښتو شپو ورځو په قرارداد راوغوښت نو تاسو د هغه په شا خوسکای په خدای ونیو. په هغه وخت کې تاسو له حد ډیر زیات تیری کړی خو د هغې لپاره هم مونږ تاسو ته عفو وکړه چې خای اوس شکر کوونکی اوسئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یاد کړئ چې په هغه وخت کې چې تاسو دا ظلم کاوه مونږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ څو تاسو د هغه په وسیله سم لار ومومئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. دریاد کړی چې کله موسی علیه د نعمت سره درستون شو نو خپل قوم ته وویل چې ای خلکو تاسو په خدای سره د خوسکی په نیولو په خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو تاسو د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ. په همدې کار کې ستاسو د خالق په وړاندې ستاسو خطوب دی. په هغه وخت کې ستاسو خالق ستاسو توبه قبول کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. در پزړه کړی هغه وخت چې کله تاسو موسی ته ویلی و چې مونږ بس تاسو خپل تر هغه باور نه کړو ترڅو چې په خپل سترګو په څرګند توګه خدای له تاسو سره په خبرو کولو ونه ویو. هغه وخت تاسو په رڼو سترګو کتل چې وا قوي سایقه درته راغله. تاسو به روحه غورځېدلی وي مګر بیا مونږ ژوندۍ را پاتولې. په کار د چې لدې ښېګڼې وروسته تاسو شکر وباسئ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. مونږ ورېځ پر تاسو سورې کړ د من او سلوا خواړو مو درته برابر کړل او تاسو ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسو ته روزي کړی دي هغه خورئ. او تاسو په خوانه چې څه وکړل هغه پر مونږ ظلم نه بلکې هغه خپل پر خپل ځان ظلم وکړ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. او یاد کړئ چې کله مونږ ویلي و چې دې کلی ته چې تاسو په مخ کې د ننوځئ د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغه څه په خوند وخورئ مګر د کلی په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځئ او وای یا الله زمون ګناوي وبخه مونږ ستاسو خطاګانې دربخو او په نیکو کارانو بل زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. حکومت خبره چې ویل شوی و ظالمانو هغه بدل کړه نور څه وکړل په پای کې مونږ په ظلم کوونکو له اسمان عذاب نازل کړ. دا سزا د هغو نافرمانیو و چې هغو کولی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. او هغه وخت در یاد کړئ چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبو غوښتلې
نو موږ وویل چې په فلاني تیګه باندې په خپل همسا گزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینی وخوټېدې او هر قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپلې اوبه واخلي په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لوري درکړای شوې روزي وخورئ وڅښئ او په ځمکه کې ورانه مه کوئ